لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې تاسو به روغ او جوړ بوئ. موږ او تاسو به په نننۍ درس کې له مشارکت سره آشنا شو. د مشارکت دپاره څلور حالتونه شتون لري چې څلور واړه په ترتیب سره ما تاسو دپاره مخکې لیکل دي په خاطر د دې چې تاسو په اسانۍ سره وکولی شئ چې زده یې کړئ. تعریف ته دقت وکړئ. په دې ډول طریقو د دوو یا څو نفرو شریک کیدل په تجارتي کارونو کې د مشارکت په نامه یادیږي. یعنی کله چې دوه یا له دوو څخه زیات کسان په شریک یو کاروبار شروع کړي دې ته ویل کیږي مشارکتو. په دې کاروبار کې به یا دوی ګټه کوي یا تاوان. د ګټې او تاوان د معلومولو دپاره څلور حالتونه شتون لري چې څلور واړه په دې ډول دي. لومړی حالت په دې ډول ده شاید چې وختونه او سرمایې مساوي، یعنی په عیني وخت کې په یو شان سرمایو سره په کار شروع کړی وي. که چیرې په یو وخت او په عیني سرمایه سره په کار شروع کړی وي څه ډول کولی شو هغه ګټه چې دوی کړې ده یا هغه توان چې دوی کړی ده پیدا یې کړو. دویم حالت په دې ډول ده شاید چې وختونه مساوي سرمایې مختلفي. په دې ډول وختونه مساوي وي خو عامه سرمایې مساوي نه وي. څه ډول کولی شو کله چې دوه یا له دوه څخه زیات کسانو په یو ځای یعنی په شریکه کار شروع کړی وي په هغې کې یا ګټه کړې وي یا توان د هغې ګټه او توان پیدا کړو. دریم حالت په دې ډول ده شاید چې سرمایې مساوي خو عامه وختونه مساوي نه وي، یعنی په مختلفو وختونو کې په یو شان سرمایو باندې په شریکه کار شروع کړی وي ګټه او توان یې څه ډول معلومولی شو. په نننۍ درس کې به زده کړو. څلورم حالت په دې ډول ده کیدای شي چې هم سرمایې او هم وختونه مختلفي، یعنی په مختلفو سرمایو سره په مختلفو وختونو کې په یو شریکه کار شروع کړی وي یا یې ګټه کړې ده یا توان. څه ډول کولی شو د هغې ګټه او توان پیدا کړو. لومړی حالت ته راځو. لومړی حالت په دې ډول پیژندو که چیرې په عیني وخت په عیني سرمایه سره یعنی په یو وخت کې په یو شان سرمایې سره په کار پیل کړی وي د هغې ګټه او توان څه ډول لاسته راوړی شو. ګټه یا توان که ګټه یې کړې وي ګټه او که توان یې کړی توان د شریکانو پر تعداد باندې ویشو. د شریکانو پر تعداد باندې ویشو یا داسې وایو چې د شریکانو پر شمیر باندې ویشو. د شریکانو پر شمیر یا د شریکانو پر تعداد باندې ویشو. دې په واسطه کولی شو په عیني وخت او عیني سرمایې سره د مشارکینو ګټه او توان پیدا کړو. فرض کړئ دوه کسان دي چې یو د احمد او دویم د نصیر په نومه ده. دوی په شریکه په عیني وخت کې په کار یا په تجارت پیل کړی ده. دوی ګټه لاسته راوړې ده $12,000. څه ډول کولی شو د هر یو شخص سرمایه پیدا کړو. په دې ډول پیدا کیږي. سرمایه تقسیم د مشارکینو پر تعداد باندې. مشارکین دوه دي تقسیم پر دو باندې نو 12 که پر دو باندې ویشو مساوي کېږي له شپږو سره. صفرونه یې په خپل حال لیکو. داسې یا وایو 12,000 تقسیم پر دو مساوي کېږي له $6,000 سره، یعنی د هر یو شخص برخه په دې کې مساوي ده له $6,000 سره. په دې ډول دوه کسان دي په کار یې په شریکه پیل کړی ده په عیني وخت او په عیني سرمایه سره. ګټه یې لاسته راوړې ده $12,000. کله چې موږ وغواړو د هر یو شخص سرمایه پیدا کړو په داسې حال کې چې په عیني وخت او په عیني سرمایه سره په کار پیل کړو نو موږ او تاسې ګټه په تعداد د شریکانو ویشو چې مساوي کېږي له $6,000 سره. دویم سوال ده 3 شخصیتونه دي چې عبارت له محمد، محمود او سهیل څخه دي.
دوی په یو ځای په کار پیل کړی ده د کار په پای کې دوی توان کړی ده 18,000 افغانۍ وای په دې کې د هر یو شخص د توان سهم پیدا کوي نو پر تعداد د دوی وشو چې عبارت له درو څخه دي کله چې 18,000 په درو وشو یا په دې ډول 1 ضرب 3 3 ضرب 6 مساوي کېږي له 18 سره نو موږ وایو چې د هر شخص سهم د توان عبارت ده له 6,000 افغانیو څخه دوی په یو وخت کې په عیني سرمایې سره په تجارت پیل کړو 18,000 افغانۍ توانې کړو که موږ وغواړو چې د دوی هر یو د توان سهم پیدا کړو نو مجموعاً توان تقسیم پر تعداد د دوی چې عبارت له 6,000 افغانیو څخه ده دویم حالت که چیرې وخت مساوي وي اما سرمایې مختلفې وي وختونه مساوي دي سرمایې مختلفې دي څه ډول کولی شو چې موږ ګټه یا توان پیدا کړو د دې لپاره چې سرمایې مختلفې دي ګټه یا توان پر مجموعه د سرمایې ویشو ګټه یا توان د سرمایې داسې ووایو چې د سرمایې پر مجموعه ویشو د سرمایې پر مجموعه ویشو که چیرې دوی ګټه کړې وي نو ګټې پر سرمایې مجموعه ویشو او که چیرې توان کړی وي نو توان د سرمایې پر مجموعه ویشو په دې ډول دقت کوئ دا څه ډول پیدا کیږي موږ او تاسې به په دې ډول زده کو دقت کوئ یو سوال ما راهیستی ده 3 شخصه دي د دوی سرمایو ته دقت کوئ د یو 10,000 افغانۍ دي د دویمي 60,000 افغانۍ دي د دریمي 10,000 افغانۍ دي په عیني وخت کې دوی په مختلفو سرمایو سره په شریک یو کار پیل کړی ده یا تجارت شروع کړی ده دوی د کار یا د تجارت په پای کې 10,000 افغانۍ ګټه کړې ده وای په دې کې د هر شخص سرمایه پیدا کوي یا د ګټې فیصدي پیدا کوي د دې لپاره ګټه تقسیم د سرمایې پر مجموعه باندې ګټه عبارت ده له 10,000 څخه یعنی 10,000 تقسیم د سرمایو پر مجموعه باندې 10,000 مثبت 60,000 مثبت 10,000 چې مساوي کیږي 10,000 تقسیم 10 مثبت 10 مثبت 10 مساوي کیږي ل 0 صفرونه بل صفرونو سره اختصار کو نو مساوي کیږي ل 3 پر 6 که اختصار کو 1 ضرب 3 2 ضرب 3 6 مساوي کیږي 1 پر 2 1 پر 2 د هر شخص په سرمایه کې ضرب وو یعنی کچيري ضرب کو 1 پر 2 په دې ډول 1 پر 2 ضرب کو په 10,000 کې نو مساوي کیږي 1 پر 2 ضرب 10,000 ل 50,000 سره مساوي کیږي ل 50,000 افغانیو سره کچيري د دویم شخص په سرمایه کې ضرب کو په دې ډول 60,000 ضرب 1 پر 2 مساوي کیږي ل 10,000 افغانیو سره مساوي کیږي ل 10,000 افغانیو سره کچيري د دریم شخص په سرمایه کې ضرب کو یعنی په 10,000 کې مساوي بشي ل 15,000 سره 10,000 ضرب 1 پر 2 مساوي کیږي ل 15,000 افغانیو سره مساوي کیږي ل 15,000 افغانیو سره یعنی د احمد برخه د ګټې مساوي ل 15,000 افغانیو سره ده د سهیل ګټې مساوي ل 10,000 افغانیو سره ده
د ناصر ګټه مساوي لی 15,000 افغانۍ سره ده. مجموعاً 10,000 کېږي. ګټه هم عبارت وه له 10,000 څخه. یا په دې ډول پیدا کوو دقت وکړئ. مجموعاً 10,000 شل,000 10,000 که موږ ولیکو یعنې په دې ډول 10,000 شل,000 10,000 صفرونه اختصار کو یا یې له منځه یوسو نو مساوي کېږي یو مثبت 2 3 مثبت 3 مساوي کېږي له شپږو سره 3 مثبت 3 له شپږو سره مساوي کېږي. ګټه یې څه وه؟ ګټه عبارت له 10,000 څخه وه. ګټه یې له 10,000 څخه وه. په دې ډول 10,000 تقسیم شپږو باندې نو مساوي بشي یو ضرب شپږ یو ضرب 3 2 ضرب 3 شپږ کېږي. یو ضرب 2 2 2 ضرب 15 مساوي کېږي له لسو سره نو مساوي بشي له 50,000 سره. 50,000 د هر یو شخص په سهم کې یا نسبت کې ضربو. په دې ډول د احمد سهیل ناصر سرمایه مو کله چې صفرونه له منځه وړل نو مساوي له یو 2 او 3 شول. که چیرې ضرب کو په دې ډول نو موږ وایو 15,000 ضرب یو مساوي کېږي له 50,000 سره. مساوي کېږي له 50,000 سره. 2 ضرب 15,000 مساوي کېږي له 10,000 سره. مساوي کېږي له 10,000 سره. په دې ډول 3 ضرب 15,000 مساوي کېږي له 15,000 سره. هم په دې ډول کولای شو لاسته راوړو او هم په دې ډول کولای شو لاسته راوړو. دویم حالت ته دقت وکړئ. په دویم حالت کې ویل شوی دی چې وختونه غیر مساوي او سرمایه مساوي دي. یعنی وختونه مختلف دي اما سرمایه مساوي دي. کله چې وختونه مختلفي او سرمایه مساوي وي څه ډول پیدا کولی شو دقت وکړئ. د دې لپاره وایو چې وختونه مختلف دي نو ګټه یا تاوان ګټه یا تاوان تقسیم د وختونو پر مجموعه باندې تقسیم د وختونو پر مجموعه باندې. کله چې سرمایه مختلف وي د سرمایو پر مجموعه مو ویشلو. کله چې وختونه مختلف شول نو د وختونو پر مجموعه باندې وشو. ګټه یا تاوان. یو سوال مالکله ده 2 کسان دي دوی په شریکه کار پیل کړی ده په عیني سرمایه سره په مختلفو وختونو کې. یو د مشارکت وخت 2 او د دویم 4 میاشتې ده. ګټه یې ده 3.4 ډالر. څه ډول کولی شو د هر یو شخص د ګټې سهم پیدا کو. په دې ډول پیدا کولی شو. لومړی باید موږ جمع کو د وخت موږ باید لومړی وختونه جمع کو. 2 مثبت 4 مساوي کېږي له شپږو سره. ګټه عبارت ده له 10,000 څخه. 10,000 ډالر تقسیم پر شپږو باندې نو مساوي بشي په دې ډول یو ضرب شپږ 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 ضرب شپږ مساوي کېږي 14. عبارت ده له 10,000 ډالرو څخه. عبارت ده له 10,000 ډالرو څخه. کوم فیصد چې موږ ته د دوی نسبت څخه راسته راغله په وختونو کې ضربو. ضرب 2 ضرب 4 ضرب 2 ضرب 4 2 ضرب شپږ
مساوي کېږي له 12 سره یعنی 12,000 څلور ضرب شپږ مساوي کېږي له 24 سره یعنی 24,000 دقت وکړئ دوه کسانو په شریکه کار پیل کړو په مختلفو وختونو کې په عیني سرمایه سره $14,000 ګټه کړې وه د دې پیدا کولو دپاره چې وخت مختلف د ګټې توان د وختونو پر مجموعه وشو لومړی مو د وختونو مجموعه پیدا کړه چې عبارت له شپږو څخه ده ګټه مو پر شپږو باندې وویشله له هغې څخه وروسته مو د هر یو شخص په وخت کې ضرب کړله نو موږ ته لاسته راغله 12,000 او 24,000 څلورم حالت ته راځو په دې ډول یې څلورم حالت لیکو دقت کوئ موږ وایو وخت په سرمایه کې ضربو د دوی د ضرب حاصلونه یو له بل سره جمع کوو یعنی د هر شخص لکه د لومړی دویم او دریم د سرمایو او وخت حاصل ضربو یو له بل سره جمع کوو ګټه یا توان پر مجموعه د دوی ویشو په سوال کې ویل شوی دی چې لومړی شخص په 2 میاشتو دویم په 4 او دریم په 6 میاشتو مشارکت کړی د لومړی سرمایه 12,000 د دویم 2,000 او د دریم 14,000 ده دوی د کار په پایله کې 12,800 افغانۍ توان کړی ده وای په دې توان کې د هر شخص سرمایه یا سهم پیدا کړئ څه ډول پیدا کېږي دقت کوئ په خلاص ډول یې درته لیکم په دې ډول وخت د سرمایې سره ضربېږي 2 ضرب 12 مساوي کېږي 24 سره 12,000 دي نو 24,000 افغانۍ به شي 2 ضرب 4 مساوي کېږي له 8,000 افغانیو سره شپږ ضرب شپږ دېرش کېږي یا داسې شپږ ضرب صفر کېږي شپږ ضرب صفر شپږ ضرب صفر مساوي کېږي له صفر سره شپږ ضرب شپږ مساوي کېږي له شپږ دېرشو سره شپږ بولیکو درې به وکړي چې یو ضرب شپږ مثبت درې مساوي کېږي له 9 سره نو مساوي کېږي 90,000 افغانۍ د همدغې کچېرې موږ وایو چې صفرونه یو له بل سره له منځه وړو مجموعه پیدا کو په دې ډول 24 مثبت 8 مثبت 90 نو مساوي کېږي مثبت 90 مساوي کېږي 128 مساوي کېږي 128 توان چې دوی کړو عبارت له 12,800 څخه ده توان چې دوی کړو عبارت ده له 12,800 څخه 12,800 څخه تقسیم 128 کچېرې اختصار وکړو 1 ضرب 128 1 ضرب 128 مساوي کېږي له سلو سره مساوي کېږي له سلو سره همدغه سل د هر شخص په سهم کې ضربو په دې ډول سل ضرب یو سل ضرب 24 سل ضرب 8 سل ضرب 9 په دې ډول سل ضرب 24 مساوي کېږي له 24 سره سل ضرب 8 مساوي کېږي له 800 سره سل ضرب 90 مساوي کېږي 9,600 افغانۍ 9,600 افغانۍ نو موږ وایو چې دوی په مختلفو وختونو کې په مختلفو سرمایو سره په شریکه کار پیل کړو دوی چې توان کړو 12,800 افغانۍ 12,800 افغانۍ دوی د توان څخه هم د هر شخص عبارت د 2,400 800 9,600
دریم شخص ته دقت وکړئ دی ډیر توان کړی ده لامل د زیات توان څه ده چې دی خام وخت زیاتو او خامې سرمایه زیاته وه که چیرې دوی ګټه کړې وه نو د دریم شخص به ګټه خام زیاته وه لکه څه ډول چې توان زیات ده دا و د مشارکت درس چې ما تاسو دپاره تدریس کولو د دې لپاره یو فعالیت هم د طریقه ما مشارکت مو تعریف کولو ما د مشارکت دپاره 4 خلطونه چې درلودونکه ده 4 واړه په تفصیل سره ذکر کړلو لومړی خلط کې ګټه یا توان د شریکانو پر تعداد باندې ویشتل کېدلو په دویم خلط کې ګټه یا توان د سرمایو پر مجموعه ویشل کېدلو ځکه مختلفې وي سرمایې په دریم خلط کې چې وختونه مختلفو د وختونو پر مجموعه ویشل کېدلو په څلورم حالت کې خام وختونه خام سرمایې مختلفې نو موږ او تاسې لومړی وختونه سرمایې ضرب کولې او د دوی پر مجموعه مو ګټه وویشله که چیرې توان وویشلو که چیرې ګټه یې کړې وه ګټه مو پر ویشله له هغې وروسته چې کوم عدد لاسته راغلو د هر یو شخص په سهم کې مو ضرب کو او د هر شخص د توان سهم په لاس راغللو په دې ډول کولی شئ تاسو د مشارکت سوالونه ساده کړئ یو فعالیت درته لیکم فعالیت ته هم دقت وکړئ او په هغې باندې کار وکړئ د دې فعالیت انشاءالله په راتلونکي درس چې اسانه درس دی تخفیف له هغې سره په یو ځای درته لیکم ترڅو راتلونکي درس پورې تاسو په همدې باندې کار وکړئ او په دقیق ډول زده کړئ له هغې وروسته به تاسو د تخفیف له فعالیت سره یو ځای د دې فعالیت هم ساده کړئ تر راتلونکي ورځ مو درس مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ